مذاکراتي پلاوی به کله اجنډا ټاکي. سلامونه لیدونکو، دا خبر کولی شئ په دې ویډیو کې وګورئ، خو له هر څه مخکې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. د افغان حکومت پلاوی وایي چې د سولې د خبرو لپاره له مقابل لوري سره پر اجنډا بحثونه پیل شوي او را روانه شنبه به د دواړو پلاویو ترمنځ کاري کمیټې د سولې خبرو د اجنډا د ټاکلو لپاره سره ناسته وکړي. د قطر پلازمینې دوحه کې د دواړو غاړو د پلاویو ویاندویانو خبر ورکړی دی چې د سولې خبرو اترو په چوکاټ کې هوکړې ته رسیدلي او د سولې خبرو د اجنډا د معلومولو لپاره یې ګډه کمیټه جوړه کړې ده. کمیټې به هغه موارد په نښه کړي چې دواړه غاړې پرې د سولې د خبرو پر مهال وغږیږي. د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی وایي چې کاري کمیټې به را روانه شنبه پر مواردو او اجنډا خبرې وکړي او تر ټولو مهمه مسله د اوربند ده چې موږ به یې په اجنډا کې ځای کوو. دوحه کې یو شمېر سرچینې وایي طالبانو سره د امریکا مذاکراتي پلاوی د افغانانو هوډ د مرکچي پلاو هوکړه لیکونه او د ملګرو ملتونو پرېکړه لیکونه د سولې د خبرو بنسټ بولي. افغان حکومت ملګرو ملتونو، امریکا متحده ایالاتو، اروپایي اتحادیې، ناټو، بریټانیا، فرانسې، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو دوحه کې د مرکچي پلاو ترمنځ د شوې هوکړې نه هرکلی کړی دی. د افغانستان اسلامي جمهوریت نړیواله ټولنه او بهرنیو هیوادونو له طالبانو په کلکه غوښتنه کړې ده چې تاوتریخوالی کم کړي او پر اوربند سره سلا وکړي، خو طالبان تمه ښیي چې د سولې خبرو له پیل سره سم د دوی ځینې بندیان آزاد شي او د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه وویستل شي. د قطر پلازمینې دوحه کې د مذاکراتو پلاو ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې خبرې او اړیکې په ټپه درېدلې وې. د سولې مذاکراتو له پیل غونډې سره سم چې د سپټمبر په 12مه په دوحه کې پرانیستل شوه، افغانانو د ژر اوربند او سولې هیله او تمه درلوده، خو د ټولو تمو خلاف رسمي مذاکرات او د سولې هوکړه دې ځای ته راورسېده چې څو میاشتې په بر کې ونیولې. لا هم معلومه نه ده چې مذاکراتي پلاوی به کله سره هوکړي او سولې ته ورسیږي. له تاسو ډیره مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیده. که دا ویډیو مو خوښه شوي وي نو لایک یې کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. که په دې اړه نظر لرئ زموږ سره په کمنټ کې شریک کړئ. تر بیا او بلې ویډیو، د خدای په امان.